علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ شپې ورځ خوشحاله او کامیابۍ سره پیل کړې وي. او دوستان څخه مې هیله ده چې زما یوټیوب چینل نوی سبسکریب زما یوټیوب چینل د سبسکریب او ترڅنګ یې بیل آیکن هم ووهئ اعلی آیکن هم ووهئ تر څو زما ویډیوګانې د ټولو نه تر مخه در ورسیږي او ترڅنګ یې ویډیو هرومرو درسره لایک کړئ تر څو نور په ما هم ورشي. راځو ویډیو شروع کوو. څنګه کولی شو د فسبوک څخه موږ یوه سټوري یعنې ډاونلوډ کړو. لوړ به شي دغه یو پروګرام ده. د پروګرام په چې کوي په دا پروګرام کې به څه شي ورلوګن شي. هغه آی ډي په خپله ځاني آی ډي فیسبوک آی ډي کې به څه کوي ورلوګن به کوي یعنې خپل آی ډي به ورکوي. نو بیا هم یادونه کوم دغه اپلیکیشن زما د بلاګر څخه تاسو د هغې ځای څخه را ډاونلوډ کولی شئ. د هغې لینک به د ویډیو لاندې په ډسکرپشن کې پرېږدي. بلاګر لینک په هغه لینک باندې کلیک وکړئ سمدستي به بلاګر ته لاړ شئ. په پوسټ کې به دغه هغه اپلیکیشن ډاونلوډ لیکلی کلی هیر به لیکل شوی په سي رنګ سره هغه کلیک وکړئ سمدستي به تاسو هغه دغه اپلیکیشن ته لاړ شئ. دا به زه تر پره ډاونلوډ کوي. رو به شئ زه دغه ځاني آی ډي لرم. دغه آی ډي کې څه شوه زه ورلوګن شوم. زه چې ورلوګن شوم اوس دلته لږ څه صبر ورته کوم تر څو دغه په آی ډي لږ کار وکړي لږ انټرنیټ لږ کار وکړي. دلته د خدای ډېرې اپشنې دي. دا اپشنې کې اوس درته ښیم چې کوم اپشن کې یعنې په کوم ځای کې موږ سټوري را ډاونلوډ کولی شو. تاسو په سټوري دغه پوسټونه دي کوم ځای کې چې د مو په آی ډي انرژي دا پوسټونه وینئ دغه پوسټ د څنګ کې نشان وینئ د مو چې نشان ته وکړم دغه نشان باندې به څه کوئ تاسو یې کلیک وکړئ. دغه نشان دا نشان نه چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د نورو خلکو څومره هغه چې وي سټوري ویډیوګانې تصویرونه دا ټول به هلته څه کړي تاسو ووینئ. په دنده چې تاسو هر کله کلیک وکړئ زه اوس کلیک پرې کوم تر څو نو اوس لږ څه صبر ورته کوم تر څو دا سټوري مو ته ټوله وښیي. وینئ د خلکو د پوسټونه د هغه سټوري دا ټوله لیدل کېږي او ویډیو هم لیدل کېږي. د سټوري ویډیوګانې چې چا اپلوډ کړي داسې سټوري ویډیو رقم ته لیدل کېږي. د چا چې پوسټونه کوي دا پوسټونه رقم ته لیدل کېږي. داسې لونده کې چې هغه نشان ووایه دغه لوندې نوره د خدای ډېرې څه کېږي دغه سټوري څه کې لیدل کېږي. زه غواړم چې تاسو ته زه عملي وښیم چې یوه سټوري را ډاونلوډ کړم. په دنده څه کې کلیک چې په دنده کلیک وکړئ او د بل څنګ کې دنده چې کلیک وکړئ نو دنده چې د ویډیو نشان وینئ په دا نشان باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به څه کوي یوه سټوري یعنې ویډیو راشي. دا سټوري ویډیو چې راشي دلته څنګه زه ته ښیم خپله ډاونلوډ آپشن یې لیکل شوی. په دا ډاونلوډ چې کلیک وکړئ سمدستي به څه شي دغه سټوري بغیر د ویلو څخه بغیر د لیږلو څخه چې تاسو ته په مسنجر کې ولګي تاسو به دغه سټوري تاسو به یې زموږ د پروجیکټ کې را ډاونلوډ کړئ. نو زه دا نه ډاونلوډ کوم داسې یوه ښکلې ښکلې سټوري غواړم چې زه خپله دا نه تېرېږم دا نه ډاونلوډ کوم. راځم بله سټوري را ګورم تر څو بله سټوري کې چې کوم را ډاونلوډ کړم تاسو ته یې وښیم او په ګیلري کې هم درته ښیم. او دلته یوه بله سټوري ده زه یې ګورم د درګه چې په زړه پورې ښه سټوري وي تاسو ته وښیم چې دغه څه کېږي څنګه ډاونلوډ کېږي او په ګیلري ته موبایل ډیوایس ته میموري کارډ ته ډاونلوډ کېږي که نه ډاونلوډ کېږي. زه بیا څه کوم په تاکید سره راته وښیم تاسو ویډیو راسره سکیپ کوئ او تر پایه په غور سره راسره وګورئ. اوس وینم دلته یوه کیسه ده دغه دی چې زه کلیک وکړم او اوس په دغه څه شو د سټوري روله دا سټوري باندې چې کلیک وکړم دا اپلی شو دا کې دغه ډاونلوډ آپشن وینئ دغه دلته خو چې زه کلیک په وکړم دلته چې زه تاسو ته هم دغه څنګ کې دا نشان وي د ډاونلوډ یعنې زه نشان درته په وکړم داسې نه خلی کېږي دلته هغې ښه دغه ښه درته پروګرام کوم د نشان د کېږي ډاونلوډ رقم ته نشان که وینئ دغه نه زه یې ته دغه دا ډاونلوډ نشان په دا نشان باندې به څه کوئ تاسو کلیک وکړئ. په دنده چې هر کله کلیک نو دلته به تاسو ته صبر ورته وکړئ چې صبر ورته وکړئ نو تاسو سټوري به څه شي دلته چې راونه شوه دا یوه ډاونلوډ شوه. دغه 15 یعنې 16 سکنډه وه چې انټرنیټ تیز وي په یوه 3 سکنډه کې دغه سټوري چې را ډاونلوډ کېږي. زه 2-3 سټوري ښیم 2-3 سټوري را ډاونلوډ کوم دا یوه هم را ډاونلوډ کوم تر څو زه تاسو ته وښیم. دغه کیس دغه نشان وینئ د ډاونلوډ نشان په دغه چې کلیک وکړم اوس به څه کوي دا کیس دا نشان باندې چې کلیک وکړم اوس به څه کوي دغه سټوري به څه شي را ډاونلوډ پس ډاونلوډ چې ته لیکلی پلیز ویټ یعنې مهرباني وکړئ لږ څه انتظار وکړئ تاسو پروسس چې راوند نو دا سټوري هم را ډاونلوډ شوه. یعنې اوس غواړم چې آیا دا سټوري چې د مو ډاونلوډ کړئ آیا په رښتیا ګیلري ته ډاونلوډ شوي دي که نه دي ډاونلوډ شوي دغه سټوري. راځم خپل هغه ته پروګرام هغه ته ګیلري کې چې کلیک په وکړم اوس پرې وشئ دغه ځای ته وینئ 3 سټوري مو ډاونلوډ دا وینئ هغه سټوري چې مو ډاونلوډ کړه دا نه دلته زه یې ته وغږوم دغه سټوري
وینې دا سټوري مو په خپله د ګلري ته چک کړ. دا اوس زه اول په انټرنیټ کې که اوس مې د فسبوک نه را ډاونلوډ کړه، اوس یې په ګلري کې زه چک کړم غږوم یې. نو دا سټوري مو دته ډاونلوډ کړه ته ومخله چې دا رقم ته ډاونلوډ کېږي. دا هم بله یوه سټوري بله هم ده. نو هیله لرم چې ویډیو مو راسره خوښه شوې وي او دغه سټوري وي انشاءالله چې تاسو به پرې پوه شوي وئ چې د څه رقم ته فسبوک نه را ډاونلوډ کېږي. نو هیله لرم که ویډیو مو خوښه شوې وي زما ویډیو درسره لایک کړئ او ترڅنګ یې چینل درسره سبسکریب کړئ او ترڅنګ یې بیل آیکن ووایئ په آل نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ. زما ټولې ویډیوګانې تر تاسو د مخه در ورسیږي او تر څو یو څه ترې زده کړئ نورو ښکلې ویډیوګانې لپاره. نو د پاتې نورو ویډیوګانو لپاره د پاین سټیپ چینل سره پاتې شئ. د نورو غوره ویډیوګانو لپاره د اوس لپاره د خدای په